أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سورة البقرة مدنی سورت ته 202 آیاتونه لري او 40 رکوګانې لري. سورة البقرې ته بقره ځکه ویلی کېږي چې دکې به قصه د بقرې تفصیلا راشي، په هغه کې خاص حکمتونه. ربط د سورة البقرې د سورة الفاتحې سره دا دی چې مخکې اجمال او دلته تفصیل ذکر کېږي، یعنی مخکې مختصره خبره وشوله، دلته به د هغه خبرو تفصیل ذکر کېږي. دعوه او مقصد د دې سورت کې ډېر موضوعات او ډیر مسائل الله رب العالمین بیانوي، خو لوی موضوعات دا دي چې یو توحید د الله رب العالمین د کې ذکر کېږي، رد شرک به هم ورسره وي. په دې توحید باندې الله رب العالمین دلایل بیانوي. دویم په دې کې به د مختلفو جماعتونو او ډلو ذکر کېږي چې مؤمنان دي، منافقان دي، عنادي کفار دي، یهود او نصارا او داسې نور. د مختلفو جماعتونو ذکر به کېږي. بل صدق د رسول صلی الله علیه وسلم د کې ذکر کېږي. دارنګه صدق د قرآن کریم به ذکر شي. جهاد او قتال فی سبیل الله به د کې ذکر کېږي او د خلافت تذکره به کېږي. دارنګه انفاق فی سبیل الله، د الله په لاره کې انفاق کول او داسې نور مختلف موضوعات الله رب العالمین دې صورت کې بیانوي. دا موضوع او دعوه دې صورت ته. فضیلت د سورة البقرې دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ باندې به دا د وریځو په شان ته راځي هغه چا دپاره چې هغه دا لوستلي وي. او کوم انسان چې سورة البقره لولي دا د هغه دپاره برکت دی او پرېښودل د دې د حسرت او پښیمانتیا ده. او دارنګه بل حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم کور کې چې سورة البقره لوستلی کېږي نو شیطان هغه ته نشي داخلېدلی. داسې مختلف فضایل د دې صورت شته دی. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. الله پوهیږي دې په معنا. دې ته حروف مقطعات وي. مقطعات دا معنا چې بیل بیل لوستلی کېږي. د دې باره کې مختصره خبره دا ده چې دا د متشابهاتو نه دي، الله دې په معنا باندې پوهیږي. دا یو راز دی د الله او د نبی صلی الله علیه وسلم ترمنځ. بعضې سلفونه دې معنا هم نقل ده چې الف معنا الله، لام معنا جبریل او میم معنا محمد صلی الله علیه وسلم. مقصد دا چې د الله طرف نه د جبریل علیه السلام په واسطه محمد صلی الله علیه وسلم ته د قرآن کریم نازل شوی دی. ولیکن دا د متشابهاتو نه دي. غوره خبره دا چې د په معنا باندې الله پوهیږي. الف لام میم، الله پوهیږي دې په معنا. ذالک الکتاب، دا پوره کتاب دی، لا ریب هیڅ شک نشته فیه په دې کې، هدی للمتقین، دا هدایت دی للمتقین د پاره د متقیانو د پرهیزګارانو خلکو د پاره دا هدایت دی. الذین یؤمنون، د آیت کریمه کې اوس د متقیانو صفات ذکر کړي. دا څوک دي دا متقیان؟ الذین، دا کسان دي، یؤمنون بالغیب، یؤمنون چې ایمان لري، بالغیب په پټو څیزونو. غیب نه مراد هغه څیزونه چې نه ښکاري، جنت، جهنم، ملائک وغیره. الله رب العالمین هم مونږ ته نه ښکاره کېږي، مونږ په ایمان لرو. ویقیمون الصلاة، او پابندي کوي د لمانځه. ومما، او د هغه څه نه رزقناهم چې مونږ ورکړي دوی ته، ينفقون، خرچه کوي. والذین یؤمنون، د آیت کریمه کې نور صفات د متقیانو. والذین، او دا متقیان هغه خلک دي، یؤمنون چې ایمان لري، بما په هغه څه انزل چې نازل کړی شوي دي، الیک تا ته، قرآن کریم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نازل شوی. وما، او په هغه څه باندې ایمان لري، انزل چې نازل کړی شوي دي، من قبلک مخکې ستانه، تورات او انجیل او زبور او داسې نور. وبالآخرة، او په آخرت هم دوی یوقنون، یقین کوي. اولئک علی هدی من ربهم، د آیت کریمه کې اوس نتیجه د صفاتو د متقیانو ذکر کوي. اولئک، دغه صفتون والا خلق، علی هدن، په هدایت دی، من ربهم، د طرف د رب خپلنا. واولئک، او همدغه صفتون والا خلق، هم المفلحون، هم دوی کامیاب دي. ان الذین کفروا، د آیت کریمه نه وروسته اوس د عنادي کفارو ذکر کوي. ان الذین، یقینا هغه کسان، کفروا چې کفر یې کړی، سواء برابر د علیهم په دوی،
انذرتهم کویر ورکی تدوی تا ام لم تنذرهم او کویر ورنکی تدوی تا لا یؤمنون دو ایمان نراوڑی. یعنی ستا ویر ورکول او ویر نه ورکول برابر خبره ده. ختم الله علی قلوبهم ایت کریمه کې اوس الله رب العالمین د دوی دنیایي او اخروی عذاب ذکر کوي. ختم الله مهر وهلی الله تعالی علی قلوبهم پزړونو د دوی، وعلى سمعهم او په غوږونو د دوی، وعلى ابصارهم او په سترګو د دوی غشاوة ناشنا پردې دي. ولهم او د دوی دپاره عذاب عظیم عذاب لوی دی. ومن الناس من یقول آمنا بالله ایت کریمه نه وروسته اوس د دریم جماعت او درېمې ډلې تذکره کوي چې هغه منافقان دي او د دوی مختلف صفات به راوړي. تر 15 پورې صفات د دوی ذکر کیږي. ایت کریمه کې اوس 2 صفات د منافقانو ذکر کیږي. اول دا چې په دروغ باندې قول د ایمان کول، او دویم دا چې عدم تصدیق په دوی کې نشته دی. ومن الناس او بعضې د خلکو نه من هغه څوک دی یقولو چې وایي آمنا مونږ ایمان راوړی بالله په الله وبالیوم الاخر او په هغه ورځ وروستنۍ، مراد ترې نه د قیامت ورځ ده. وما هم او حال دا دی چې نه دي دوی بمؤمنین ایمان والا. وروسته آیت کریمه کې 2 نور صفات. یو دا چې دوی دوکې کوي د الله او د مؤمنانو سره. دویم دا دی چې عدم شعور، یخادعون الله دوی دوکه کوي د الله سره خپل ګمان باندې. والذین او دا کسانو سره آمنو چې ایمان یې راوړی. وما یخدعون او دوی په حقیقت کې دوکه نه کوي الا انفسهم مگر د خپلو ځانونو سره یې کوي. وما یشعرون او دوی نه پوهېږي په دغه دوکه چې د خپل ځان سره یې کوي. یا وما یشعرون دوی شعور او عقل نه لري. فی قلوبهم مرض ایت کریمه کې هم 2 صفات ذکر کیږي. یو دا دی چې په زړونو د دوی کې مرض د نفاق دی، او دویم دا دی چې دوی همیشه دپاره دروغ وایي. فی قلوبهم په زړونو د دوی کې مرض د نفاق دی. فزادهم الله مرضا د دې جملې 2 معنی دي. یو معنا دا ده فزادهم الله پس زیاتی الله تعالی مرضا مرض د دوی. دویم معنا دا ده چې دا خیری دي. فزادهم الله پس زیات دي کې الله تعالی مرضا مرض د دوی. ولهم او د دوی دپاره عذاب دی علیم دردناک بما کانو په سبب د دې چې دوی یکذبون همیشه دروغ وایي. واذا قیل لهم لا تفسدوا د آیت کریمه کې اوس بل قبیح صفت د دوی ذکر کوي چې کار کوي د فساد، خو نوم ورته د اصلاح ږدي. واذا قیل او کله چې ویلی شي لهم دوی ته لا تفسدوا فساد مه کوئ تاسې فی الارض په ځمکه کې، دنیا کې فساد مه کوئ. قالو دوی وی انما یقینا نحن مونږ چې یو مصلحون اصلاح کوونکي یو. الا خبردار انهم دوی چې دي هم المفسدون ام دوی فساد کوونکي دي. ولکن لا یشعرون لیکن لا یشعرون دوی نه پوهېږي په دې وراني خپل فساد باندې نه پوهېږي. واذا قیل لهم ایت کریمه کې قبیح صفات د دوی. اول دا دی چې صحابه کرامو ته سفها ویل. دویم دا دی چې عدم علم دوی نه پوهېږي، علم د دوی سره نشته دی. واذا قیل لهم کله چې وویلی شي لهم دوی ته آمنو ایمان راوړئ کما آمن الناسو کما لکه څرنګه آمن الناسو چې ایمان راوړی دی خلکو. الناس نه مراد صحابه کرام دي، صحابو په شانته ایمان راوړئ. قالو دوی وی انؤمن آیا موږ ایمان راوړو کما لکه څرنګه آمن السفهاء چې ایمان راوړی بعقلانو. صحابو ته والعیاذ بالله بعقلانو ویلي. الا خبردار انهم دوی چې دي هم السفهاء او هم دوی بعقلان دي. ولکن لا یعلمون لیکن لا یعلمون دوی نه پوهېږي په دې خپله بعقلتیا. واذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا ایت کریمه کې هم 2 قبیح صفات د منافقانو. یو دا دی چې ملګرتیا د شیطانانو سره کوي، موالات د هغوی سره کوي. دویم دا دی چې د مؤمنانو پورې استهزا او ټوکې او مسخرې کول. واذا لقوا کله چې مخامخ شي دوی الذین دا کسانو سره آمنو چې ایمان یې راوړی. قالو دویم وی آمنا مونږ ایمان راوړی. واذا خلو او کله چې لاړ شي دوی الی شیاطینهم خپلو شیطانانو ته. شیطانانو نه مراد د دوی مشران دي، مشرانو ته لاړ شي. قالو دوی وی انا معکم یقینا مونږ معکم د ستاسې سره یو. انما یقینا نحن مونږ مستهزئون استهزا کوونکي د مسلمانانو پورې. الله یستهزئ بهم ایت کریمه کې اوس سزا د دوی دنیاوي او اخروي.
الله یستهزئ الله به استهزاء او ټوکې وکړي بهم د دوی پورې څنګه چې د الله د شان سره مناسب وي ویمدهم او زیاتی دوی لرا فی طغیانهم په سرکشۍ د دوی کې عمهون حیران به وي اولئک الذین اشتروا الضلاله آیت کریمه کې نور قبیح صفات د دوی یو دا چې اشتراء الضلاله بالهدى هدایت مقابل کې گمراهی اخیستل او دویم صفت عدم اهتداء هدایت باندې نه دي دوی اولئک دغه صفتون والا الذین هغه خلق دي اشتروا الضلاله چې اخیستې د گمراهی بالهدى په بدل د هدایت کې هدایت نه مراد د دوی هغه فطري هدایت دی چې الله هر انسان په فطرت د اسلام سره پیدا کی هغه فطرت دوی بدل کړلو په مقابل کې گمراهی واخیسته فما ربحت تجارتهم پس ګټه ونه کړله تجارتهم تجارت د دوی د اخیستل او ورکول داسې و لکه تجارت نو ځکه هلته تجارت باندې تعبیر کوي فما ربحت پس ګټه ونه کړه تجارتهم تجارت د دوی وما كانوا او نه دي دوی مهتدین هدایت موندونکي مثلهم كمثل الذي استوقد نارا آیت کریمه نه وروسته اوس مثالونه د کفارو ذکر کوي د مسلمانانو مثالونو ته ضرورت نشته ځکه واضحه خلک دي نو د عنادي کفارو د منافقانو مثالونه ذکر کوي مثلهم كمثل الذي استوقد نارا دي کې د عنادي کفارو د عام کفارو مثال الله رب العالمین بیانوي حاصل د مثال او ممثل دا دی د نبی صلی الله علیه وسلم او د مکې د مشرکانو مثال داسې دی لکه یو انسان اور بل کی چې هغه اور رڼا کوي کله چې اور بل کی نو ګر چاپېره رڼا شي ایسته خلک راولګېږي د دې د مړه کولو کوشش کوي الله رب العالمین ایسته د دوی نه رڼا واخلي او په تیارو کې پرېږدي د مکې مشرکانو د نبی صلی الله علیه وسلم مثال هم داسې دی نبی صلی الله علیه وسلم توحید بیانولو رڼاګانې خورولې مشرکان راولګېدل د هغې مقابله یې کوله چې دا مړه کې دا ختمه کی الله رب العالمین نبی صلی الله علیه وسلم ته حکم وکړلو د هجرت مدینې ته انتقال شلو رڼا ته انتقال شلو دوی په تیارو کې پاتې شول مثلهم حال د دوی کمثل الذي په شان د حال دغه کس دی استوقدا چې بل کړی وي نارن اور لرا فلما اضاءت پس هر کله چې رڼا کې ما حوله ګرچاپېره خپل ذهب الله بوزي الله تعالی بنورهم رڼا د دوی وترکهم او پرېږدي دوی فی ظلمات په تیارو کې لا یبصرون چې هیڅ نه ویني صم دوی کاڼه دي بکم دوی ګونګیان دي عمیون دوی وړاندې دي فهم لا یرجعون پس دوی نه راګرځي حق طرف ته سوال دا دی چې دوی غوږونه سترګې ژبې هر څه جوړ دي جواب اهل علم کوي چې دوی دا سترګې غوږونه او ژبې دا په حق کې نه استعمالیږي نو داسې دي لکه کاڼه وړاندې او ګونګیان او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق دا دویم مثال دی او دا مثال اهل علم د منافقانو سره لګي حاصل د مثال دا دی لکه څرنګه چې یو تیز باراني هغه کې تیاري هم وي اوازونه پکې هم وي برېښناګانې پکې هم وي نو بعضې خلک د ویرې د وجې نه غوږونو کې ګوتې کېږدي او منډې یې دنه وهي نو داسې منافقان هم دي کله چې قرآن کریم بیانېږي د قرآن کریم د مجالسو نه داسې تیښته کوي لکه څرنګه چې د باران او د برېښنا او دغه اوازونو نه چې په باران کې وي د هغه نه بعضې خلک تیښته کوي او منډې وهي داسې منافقین هم د دین اسلام او د قرآن کریم د مجالسو نه تیښته کوي او کصیب یا حال د دوی په شان د هغه تیز باران دی من السماء د بره طرف نه فیه چې په هغه کې ظلمات تیارې وي ورعدونه او اوازونه وي وبرقونه او برېښنا وي یجعلون اږدي دوی اصابعهم د خپلې ګوتې فی اذانهم په غوږونو خپلو کې من الصواعق د وجې د تندرونو نه یا د وجې د اوازونو نه حذر الموت د وجې د ویرې د مرګ نه والله محیط بالکافرین والله والله تعالی محیط ناګیرونکی دی بالکافرین کافرانو لرا یکاد البرق یخطف ابصارهم دا مثال هم د مخکې تتمه ده دا جدا او مستقل مثال نه دی یکاد البرق نږدې ده دا برېښنا چې مخکې ذکر شوه یخطف وتختی ابصارهم نظرونه د دوی مقصد دا دی لکه څرنګه چې په برېښناګانو کې انسان نظر بره نشي کولی د دې د وجې نه چې دغه برېښنا د دوی دغه سترګې او نظر خراب نه کړي نو دارنګه منافقان هم دي د قرآن کریم په مجالسو کې دوی بره کتلی نشي د دې د وجې نه چې دوی دا نظرونه ختم نشي دوی دا سترګې راونوځي یکاد البرق نږدې ده دا برېښنا یخطفو چې وتختی ابصارهم نظرونه د دوی
كلما اضاء لهم مشوا فيه. لیک اوس بل جز دغه مثال ذکر کړي، لکه څرنګه چې په باران کې بعضې وخت کې دا برېښنا رڼا وکړي او بعضې خلک په ده کې مزل کوي، او کله چې دغه رڼا ختمه شي نو بیا ودرېږي. نو منافقان هم دغسې دي، کله چې دین اسلام کې دوی ته مادیات ملاویږي، پیسې او مال او دولت ورته ملاویږي، نو مسلمانانو سره مزل کوي، د هغوی جنازې، د هغوی مریض پوښتنې، د هغوی سره نورو امورو کې لمونځ او اودس او داسې نورو کې اشتراک کې او برخه اخلي. او کله چې پیدا مادیات ودرېږي نو بیا دوی هم قلار ودرېږي، اخوا به د مسلمانانو سره حرکت نه کوي. کلما هر کله اضاء چې رڼا کې لهم دوی ته مشو دوی روان شي فی په هغې کې مزل کوي بیا په هغې کې. و اذا اظلم او کله چې تیاره کې علیهم په دوی باندې قامو دوی ودرېږي. ولو شاء الله او که غوښتلی الله تعالی لذهب خامخا بوتلی به وی بسمعهم غوږونه د دوی و ابصارهم او سترګې د دوی. ان الله یقینا الله تعالی علی کل شیء په هر یو شي باندې قدیر قدرت لرونکی ذات دی. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.